پکتیکا ولایت ته د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مالیې او ادارې معین په زلزله کې د زیانمنو شویو کورنیو سره د دوهم ځل لپاره د مرستو د سروې د پیل په موخه سفر وکړ. د یاد وزارت معین وایي چې حکومت د مرستو په دویمه لړۍ کې د زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه او ژمنیو خوراکي توکو په برخه کې مرستې ترسره کوي. چې په خبره د دې پروسې د ښه تطبیق په موخه د وزارتونو په کچه یو ګډ کمیسیون جوړ شوی دی چې مشري د کډوالو چارو وزارت کوي. دا ځل دغه هیئت په دې باندې توظیف شوی دی چې دغه دومي اساسي مرحله چې دلته د خلکو د کورونو د جوړونې او یا په کومو ساحو کې چې دلته د بودوباش لپاره دا نور وړتیا نه وي پکې. نوموړی وایي چې دغه کمیسیون به د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو سیمو د سروې له بشپړېدو وروسته د اړتیا سره سم زیانمنو ته دایمي سرپناهي جوړې کړي. دی دا ډاډ هم ورکوي چې د مرستو دویمه لړۍ به په پوره روڼتیا سره تطبیقېږي. په اطمینان سره دوی ته ویلی شم چې زمونږ د کار آغاز تاسو ولیده د کومه فورمه چې په کوم شکل سره دلته ډکیږي د دې مختلف ټیمونه دي. دغه ټیم چې دلته اوس مهاجرینو وزارت مشري کوي د سره په خوا کې د احصایي کسان موجود دي، د حوادثو کسان هم په همدې ټیم کې موجود دي او د سرې میاشتې کسان هم موجود دي. دوی د مرستو د دغې لړۍ سروې د پکتیکا په 15 ولسوالیو او د خوست په 1 ولسوالۍ کې پیل کړه چې د پکتیکا د ورګون نکې او زیړوک سروې د کډوالو چارو او د ګیان سروې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د برمل سروې د سرې میاشتې ټولنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ سروې د احصایې ملي اداره ترسره کوي. د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي د دوی د نړېدلو کورونو د بیرته رغولو او د مرستو پر روڼتیا ټینګار کوي. دوی وایي حکومت دې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي څو ژوند یې خوندي شي. د زلزلې په برکه شو د موږ سره کپی عجله مرسته وکوي، ځکه عجله مرسته د موږ ضرورت دی چې په موږ باندې ژمی رایي دی. ژمی په دې منطقه کې په ژمي ډېره واوره کېږي، دلته اوسېدنه ډېره مشکله ده. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې یوازې په ګیان او برمل کې د زلزلو له کبله شاوخوا 1000 کورنۍ د طبیعي زیانونو له امله له خپلو اصلي مېنو بېځایه شوې دي.